سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلي بچی پلار د څه کار کوي ماشوم سړیر په غریو نیولي انداز خپل ملګرو ته چاپیر وکتل سترګې ټیټې کړې او روشانه ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی یو سورنې اوښکې په مخ تېرې شوې د تګ ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چندخه چې میږی راکاږي بیا یې کیسه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې سړیر په غریو نیولي انداز وایي بچې زه الله دې مل شه د دغه ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوراکم سره د برش او د پالشه کېنم بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد ړانده مې ورته ځکه ووي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خورنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته دلته زما غوندې نخرم دلته په سترګو کې نظرم نشته او دلته زما نه بل نخرم نشته ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټاله یې ووهله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خو په تلو کې استاد یې ته وې بې ادمي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نن سوال د چا نه څه له وکم رزق هغه راکړي او نشه ورپسې خپله وکړه